چې لاره پیدا کړو او ځان ورسوو خپل هدف ته نږدې یو، منزل ته نږدې یو، کوم ځای ته چې مونږ روان یو. والله ګڼې ونې وګورئ، ډېرې ښکلې منظرې، ډېره ښکله ساحه ده. دا تاریخي ځای دی او څه شی لرئ؟ چینیز خوراک کې خو نور څیزونه خو نشته دی که نه؟ نه چاینیز کې مونږ تاسو سره دوستانو د شپې لخوا د هوټل فضا د څراغونو په نرمه رڼا کې بدلیږي. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو، پښتون لایف چینل ته ښه راغلاست. زه سید فاروق هاشمي یم او نن مو بیا یم د یو ځانګړي ځای لیدو ته. هو، په سوات کې د سیدو شریف یوه سیمه ده په نامه د کوهستان ګټ. هلته د ښکلو غرونو په غیږ کې یو زړه راښکونکی پارک او آرام هوټل پروت دی. له ما سره راځئ تر پایه پورې څو یو ځای د طبیعت د ښکلا، د هوټل اسانتیاوې او د پارک زړه پورې فضا وڅېړو. نو چمتو شئ، دا دی زموږ نننی زړه راښکونکی سفر. لاره خو لږ پاتې ده، خو فکر کوم چې لاره هم لږ زره غلط راغلي، په غلطه لار راغلي یو. نو کوښښ کوو چې لاره پیدا کړو او ځان ورسوو خپل هدف ته نږدې یو، منزل ته نږدې یو، کوم ځای ته چې مونږ روان یو. خو بس څه ووایو نو راځئ چې دا ځای منظرې هم تاسو ته در وښایم. ډېرې ښکلې منظرې لري دا ځای. دا ساحه ډېره ښکلې ده، ماشاءالله ډېره ښکلې ساحه ده. تاسو وګورئ دا غرونه هغه ځای راته راوله پکې ازمون وینې، دا ډېر ښکلې منظرې دي پکې. او دا ونې وګورئ، دا بلا ګڼې ونې وګورئ، ډېرې ښکلې منظرې، ډېره ښکله ساحه ده. انشاءالله چې ژر به ورسېږو. سلامونه دوستانو، بالاخره لاره م پیدا کړه او ورخېږو غبره غره ته انشاءالله چې وختو بیا تاسو ته ویډیو راته واخلو. بس تر پایه نو بس پورته کړه. د غرونو لمنو ته ښه راغلاست، هلته چې بادونه له ونو سره سندرې وایي او د لمر وړانګې د اسمان پر غیږ زیړې سپرغۍ خپروي. او نن راغلي یو هغه ځای ته چې طبیعت او آرام یو بل ته غېږه ورکړې. دلته بادونه له غرونو سره خبرې کوي، د غرونو د ساه تازه بوی. نن له موږ سره یو ځای تجربه کړئ. نو چای مو راواخلئ، زړه مو چمتو کړئ، دا دی زموږ د سفر نوی فصل، د ښکلاو مزل. او دا دی دوستانو مونږ راورسېدو، او دا یو هماغه ځای دی چې مونږ پرې د زړه تمه وه. د غرونو له غېږې راټوکېدلی دا پارک، د شنو ونو آرام باد او د اسمان د نرمو رڼو لاندې پټ جنت کوټی دی. دلته د هرې ساه سره سکون دی او د هر نظر سره یو نوی احساس. دا دی مونږ ورسېدو د ښکلا زړه ته. البته هم را پیدا کړو د دې هوټل د دې پارک مالک. البته د دې نه به هم مونږ څه پوښتنې ولرو چې د دې پارک په اړه، د دې هوټل په اړه څه وایي. استاد ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راتللو او زموږ ځای ته راتلو باندې تاسو ته هرکلی وایو، هر وخت راشئ. اصل کې دا زموږ کیپیټل و سیدو شریف چې و، دا تاریخي ځای دی او دلته داسې د سیر سپاټې دپاره ځایونه نه وو. خلک به یا ملغزار ته تلل او سیدو شریف چې دی دا صرف هاسپیټلز ته او آفیسز وغیره دا پکې وو.
داسې ریکریشنل ځای پکې نه و چې په هغې کې خلک راشي او لږ شانتې انجای کړي. نو د هغې دپاره موږ دا کوشش کوو او الله په هغې کې لږ شانتې کامیابي راکړې ده. الله رحم دی. ډېر خلک راځي، اوس ټورسټ راځي، ساوت پاکستان نه راځي، کراچۍ نه راځي، لاهور نه راځي. خلک ډېر خوشحاله چې راشي او زموږ دا ځای پې ښایسته ښکاري او تاسو هم رالی نو موږ ډېر خوشحاله کېږي. استاد صاحب تاسو البته وویل چې انګېزه همدا وه، فکر همدا وه چې دلته کې ښه ځایونه نه وو، ښکلي پارکونه نه ول، د چکر لپاره ځایونه نه ول، د دې لپاره هم دا ځای رخت و. نو که داسې ووایې که نه چې په دې ځای کې تقریبا روزانه څومره کسان راځي دلته او دې نه خوند اخلي، د دې فضا نه، د دې ساحې نه، په دې اړه که لږ څه مونږ ته ووایه. بس دا سیده ځي چې ویکند باندې خو ډېر خلک راځي، خاص کر فیملیز راځي لکه سنډے او سیچرډے باندې، او په فرایډے باندې انتهایی ګڼې دي لکه موږ سره بیا ځای نه وي د کسانو د کښېنولو لپاره ځای نه وي، ځای راته کم شي ځکه چې ټول روزګار والا خلک چې دی کم چې ینګ جنریشن دی یا ځان څه کاروبار کوي د هغوی د جمعې په ورځ چوټي بازار، نو هغه خلک زیات دلته راځي، نو په جمعې په ورځ بیا ډېر زیات راشي او اتوار په سنډے باندې خو تقریبا چې فیملی چې څونه یې هغه راځي. په پای کې که کوم پیغام ولرئ یا د دغه ساحې د دې خلکو ته څه پیغام لرئ یا چې څه وکړي که د پارک ته راځي یا نور دې برخو کې څه پیغام لرئ، عمومي پیغام؟ پیغام خو دا دی چې لکه زمونږ د سوات چې څونه غرونه دي که نه دي دا د ښایست نه ډک دي، خو دا ښایسته کول چې دي دا بیا زمونږ کار دی د عامو وامو. او دا چې موږ روغو دا رسټورنټ، نو په دې کې مین خبره چې وه د ټول نه اهم خبره چې وه مهمه خبره چې وه هغه دا وه چې یاره زمونږ د دې سیدو په علاقه باندې په دې غرونو کې داسې ځایونه ډېر شی روغ شي، یوازې زمونږ دا نه و چې هر سړی دا ایډیا والي او دلته ښکلي ښکلي ځایونه روغ شي په غرونو په سرونو باندې او روډونه ورته وځي، یو خو به خلک آباد شي، لاندې کوم د زمونږ کوم پټي چې دي په میدان کې هغه به بچ شي، خلکو ته به فصل پکې ځانه کوي، څه پکې کوي، نو کورونه به پکې نه روغوي کم از کم. نو که دې غرونو کې داسې روډونه وځي او دا داسې هریالي پکې راشي نو خلک به دې طرفونو ته راشي، آبادي به دې طرف ته راشي او زموږ د کم د زراعتو کم سیستم چې دی هغه به هلته پاتې شي، خلک به پکې خپل فصل کري، نو دا آبادي به بې ډنګه نه او په یو ښه انداز باندې به وشي. بل دا زموږ سید شریف چې دی دا چونکې کیپیټل پاتې شوی دی، دې نه موږ دا نوم هم داسې کېښودی سوات کیپیټل دی. دا سوات کیپیټل مطلب دا چې سید شریف زمونږ دارالخلافه د سټیټ په وخت کې، نو که اسلام آباد ته موږ ګورو څومره ترقي کړې ده، دا د پاکستان دارالخلافه ده، هم وایي زموږ د سید شریف هم دغه شانتې دا کیپیټل راښکاره شي. ټول خلک دي، زه خو یم ټول وروڼه زموږ چې د لوکل خلک دی چا سره سرمایه ده په کار ده چې په دې غرونو کې بنده کړي، دلته سره به یو روزګار خلکو ته ډېر میلاو شي، کم از کم 25-30 ګرانې په دې کې لکه خپل رزق ګټي، نو دا او کاروبار هم داسې په کار دی چې د هغې کې خلکو ته څه فایده میلاو شي، عوامو ته پکې هم فایده او ستا هم فایده وي. نو دغه یو ریکویسټ ټولو ته کوم چې کوشش وکړئ جي کوم چې سرمایه‌دار خلک دی هغو له پکار ده چې داسې کارونه شروع کړي چې هغې ته عوامو ته هم خوشحالي پکې هم میلاویږي او عوامو ته پکې جاب هم میلاویږي، نو په هغه کار کې بیا برکت هم وي د الله تعالی. ډېره مهرباني. دوستانو د پارک دننه د لیدونکو لپاره ښکلې لارې پکې جوړې شوي دي چې هر ګام یې د طبیعت له ښکلا سره تړلی دی. د چمن غاړې ته د اوبو یو کوچنی ویاله روانه ده چې غږ یې لکه د طبیعت خپل موسیقي دی. خو د دې پارک ترڅنګ د غرونو په لوړه څوکه کې یو بل ځانګړی ځای پروت دی، یو هوټل چې د طبیعت په زړه کې جوړ شوی، چیرې چې د هرې څنډې نه یې ښکلا او آرامي ښکاري. د هوټل صحن پاک، آرام او له طبیعي رڼا ډک دی چې د غرونو سلسله ترې ښکاري چې د لمر له رڼا سره زرینه ښکاري. اوس راغلو دغه زموږ سره یو ملګری یو ځای شو او د دوی نه به البته د دې پارک او د دې هوټل په اړه معلومات تاسو ته واخلو. دا سوات کیپیټل ریزورټ د هغې په نوم باندې دی. خو د دې ځای کسان ورته څوک چتری وایي، څوک ورته مونال وایي، مطلب خپل خپل نومونه ورته دي، خو د دې کوم خپل ایزیکټي نوم دی سوات کیپیټل ریزورټ دی. ډېر ښه فیملی
هغه فیملی مونږ تقریبا فری راپریدو او بقایا چې کوم د جنټ وزري نه یو دوی هغه له مونږ ټوکن ورکو یو ښه. له مونږ ټوکن ورکو علي بیا مونږ بل کې مینس کې سلته سو اورو کې کنه هغه ته مونږ دلته ماینس کو 200 ټی ټوکن تقریبا سو په 1000 خوراکو کې مونږ سره خوراک ارنګ ملاوي دي شي پاسپورت مونږ سره شته چاینیز مونږ سره شته او مونږ سره باربیکیو هم شته ها دا خو ده کنه زمونږ کیمرامن صاحب هم چې دی کنه هغه هم د خوراک ډېر شوقین ده ښه. چې چېرته خوراک وي دا خو خیر یو بل ملګری دی مونږ سره هر وخت راګرځي جی، بالکل. هغه ډېر زیات شوقین دی د خوراکو او په ضمن کې تاسو ویل چې دا کار هم ښه دی کنه چې فیملی نه بیا ټوکن نه ورکوئ نه هغوی ته، فیملی که نه؟ هم داسې فری فري دی بس کسانو ته کړی دی دا د پاره دلته مخکې ډېر خلک راځي لغوی دا مطلب چې دا پارک نو څه کې مین دا هوټل دی او ریسټورانټ دی او هر کوم مګر خلک به ګرځیدل او واپس فری مس لرلو نو د دې وجې نه بغیر له خوراکه یعنې خلک واپس د دې وجې سره دا ټوکن ریسټارټ کو نو هغه ماینس کیږي هغه له مطلب ټوکن سو خریم نه سو اور نه کینو هغه ټوکن چې ولا مونږ دلته کین یا آیس کریم ورکو هغه خپل کوم 200 روپے دی هغه ولا مونږ خپل هاتنو صرف د ذکر دا ټوکنز مونږ ډیره لپاره ورکو چې دا بیل کې مطلب ډیلر چې چکر وو خپل او ماینس کیږي دا څه مطلب نه صرف د ټوکن د دی وجې نه مونږ ورکو چې مونږ سره بیا مطلب اسې مخکې فری راتلل او چیرونه بډکو چا به سیګریټس کو چا به څه کول نو د دې وجې نه مونږ مین شي وی ریسټورانټ راکړی کنه کوم مالک ته دی چې فیض آباد دی نو وی دا ریسټورانټ راکړی او تاسو کته شي کوم ویو دا تقریبا مونږ لاندې کوم فیملی سیکشن دی د خو تاسو کته شي لاندې ټول فیملی لاندې د جنټس ایریا دلته مونږ جنټس کینو بلکې تاسو کې نسته سکون زیر دلته خلک اور ورکی دا مطلب خپل قلار دلته سکون کې اور وړي شي او تاسو مخکې د خوراکونو په اړه ویل کنه دا چاینیز خوراک کې تاسو څه شی لرئ چاینیز خوراک کې خو نور څیزونه خو نشته دی کنه نه چاینیز کې مونږ تاسو سره ډېر شو چاینیز کم دي سه فرایډ رایس دی سره منچورین وذ رایس داسې چومین دی او بیا پاستو کې چې البریډو پاستو شي پینی پاسته شي نو چاینیز کې دغه مونږ د حلال زموږ حلال دی بالکل کم حلال ما زه بله خواته ما ملګري دوستان خپله پوهېږي نه مونږ کم دی دلته داسې پاکستاني مونږ کم فرش آرډر تیاریږي بالکل زمونږ سار کې کم دا راځي نو مونږ بالکل سار کې خو خپلې فرش ډیمانډ راځي ډیلی زمونږ ډیمانډ دي او ډیلی نو مونږ بل چاته مطلب ویلو شو راشه زه انجوای کې سوات کیپټل ریزرو باندې ټل دی سیدو کوستانګر کې بس خپل هوټل کمپاین دی خو وکړو ښه کنه کمپاین خو دی وکړو کنه دې فیس د ملګرو ته نه راغلی بالکل تاسو نو ډیره مهرباني ستاسو نه چې موږ ته وخت راکړو ډیره مننه سر ثانک یو ښکلی پارک دی ډېر ښکلی ځای دی ډېر ښکلې فضا لري البته تاسو هم کولی شئ چې د دې پارک نه خوند واخلئ دا کومه فضا چې دی دا کوم آرامش چې پکې دی که نه دا ماته ډېر خوند راکړو ډېر ښه ارام او پرسکونه ځای دی حتما راشئ ضرور راشئ وګورئ چکر ولګوئ او خوند واخلئ ژوند نه خوند واخلئ ډېره مننه دوستانو لکه څرنګه چې په تصویر کې تاسو وینئ لمر هم په ډوبېدو دی او شپه رانږدې ده که شورماشور نه ستړي یئ که غواړئ له ځان سره څو ساګانې یوازې پاتې شئ نو ځای د زړه دروازه در پرانیزي او وایي درته ښه راغلاست دا دی د سکون کور او د باد سوړ غږ د سکون سندره جوړوي دلته د میلمنو لپاره د خوړو ځانګړې برخه هم شته چیرې چې د غرونو د محلي خوړو بوی او خوند د یاد وړ دی هر څه پکې ساده طبیعي او له مینې ډک دي لکه د طبیعت خپله مینه
دوستانو او دا زموږ نننی سفر د غرونو په غیږ کې د سکون او ښکلا یوه کوچنۍ نړۍ. دلته هر ګام، هر نظر او هر ساه د طبیعت د مینې یوه کیسه درته وایي. کله موږ سره مو د ده سفر څخه خوند اخیستی وي نو مه هېروئ چې چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښکلو ځایونو د معرفي لپاره زنګوله هم ووهئ. تر بل سفر پورې د غرونو له سکون، د هوټل آرامي او د پارک د طبیعت له ښکلا خوند واخلئ. د الله په امان.